الله اکبر. بنو کې د پی ټی آی رهنما او د قومي او صوبایي اسمبلی په خوانی غړي ملک ناصر خان د تل د پاره د دفاعي دنیا نه سترګې پټې کړې چې په خپل پلارانی قبرستان کې خاورو ته وسپارل شو. د ملک ناصر خان په جنازه کې د زرونو پشمیر د پی ټی آی ورکرانو او د بنو مشرانو نه پرته د صوبایي اسمبلی اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی او پخوانی سینیټر باز محمد خان هم موجود وو. ملک ناصر خان د مسلم لیگ نون په ټیکټ په 1988 او 1993 کې 2 ځله د صوبایي اسمبلی او 1999 کې د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی وو. ملک ناصر خان 1959 کال کې کوټ کا بازید خیل سورانی کې د ملک بهادر خان په کور کې زیږیدلی وو. د لسم ټولګي پورې زده کړه یې ایچسن کالج لاهور کې او اف ایس سی او بیچلر یې د ایډورډ کالج پېښور نه کړي او د وکالت ډیګري هم د پېښور لا کالج نه ترلاسه کړي و. ملک ناصر خان په نړیواله کچه د هاکی لوبغاړی هم وو چې په جونیئر ورلد کپ کې یې د پاکستان په کامیابی کې مرکزی کردار لوبولی وو. د دې سره د ټینس او سکواش هم ښه لوبغاړی وو. هم دغه وجه وه چې په کال 1993 صوبایي کابینه کې د لوبو وزارت ورکړی شوی وو. ملک ناصر خان د مسلم لیگ نون په معتبرو مشرانو کې شمارل کېدو ولې په کال 1914 کې د ځینې مشرانو سره د سیاسي او اصولي اختلافاتو په وجه باندې د پارټۍ نه مستعفي شو چې په همدې کال کې پی ټی آی کې یې شمولیت اختیار کړو او بنو کې د پارټۍ په فعال کولو کې یو مرکزی کردار ولوبولو. کله چې د کال 2013 عام انتخاباتو کې عمران خان د بنو نشست پرېښودو نو په ضمني انتخاباتو کې د حلقه ان 15 نه ملک ناصر خان د پارټۍ غوره حقدار او یوازینی امیدوار ګڼلی شو. ولې آخر کې د ناصر خان په حق کې د پارټۍ فیصله ناصافي بدله شوه او ټیکټ یې د جمعیت نه مراور امیدوار مولانا سید نسیم علي شاه ته ورکړو چې په دې فیصله د ملک ناصر خان زړه مات شو او په ضمني انتخاباتو کې یې د آزاد ودرېدو پریکړه وکړه. ملک ناصر خان د ضمني انتخاباتو اخیری جلسه کې په اسټیج باندې دا اعتراف کړی وو چې زما په عینه کې ژور زخم دی او ستاسو سره د لږې مودې میلمه یم. ګورئ د بنو خلکو چې مراور خو در نه لاړ نشم. دغه دی چې نن د ملک ناصر خان هغه خبره رښتیا شوه او د بنو د خلکو نه مراور د اوښکو او سلګو سره رخصت شو. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.